وای الو خماره ما تا سړی زه راولم زه دا موبایل ورکړم صحیح دی بیا زه راولېږه هو صحیح دی د اوازونه کې کوم څنګه اوازونه دي اوازونه دي که نه هلا بیا کو هغه کوم یو یې ودرې یا تلي وار وک توبه خدای دا سړی ستنګوي خو هغه زه یم خمار رالیږلی یم او نو سید نو چېرته راغلی یې چا رالیږلی خمار رالیږلی خو هغه زه خمار رالیږلی یم دا به یو څه سامان درکړو نو ته یې که راکوې نو لیز درکړو ناوخته سوز درکړو خو هغه لیز درکړو شابکس هغه خو صحیح ده خو ولته خمار کوم بل راکړی و دغه ده ها دا به خمار ته ورکړې یا دا کو هغه راکړو صحیح دغه سلامت ورته ورسوه صحیح ده سید دغه موبایل ده سید دا به زه دې ته ورورسم خو هغه ته څادر څوک و هغه نو ته څه کوې هغه هم غورځار کړو ته څه کوې څادر څه کوې ورسې ورته دغه لیک زر وروړه ورسې صحیح ده خو هغه زه به دا زر وروړم صحیح ده صحیح ده ورسې